چې زخمی وي بل پټی پې لګوینه. ټول لیدونکي ته السلام علیکم. زرسونګه بیبي سه ورځې مخکې مو سره د غرې په لمنې شه اتنبي لوندې نوسته وه. نن په ضلع بنو شه په لینک روډ په نیو بهریه ټاون شه دو مو سره نوسته دو ازوی که د یوه مطالبه کړې وه د جنوبي اضلاع د باني د وزیرستان خلک نه چې که چیرې یو پلاټ میشته طریقه وشي په تنبی شه زندگی تیرولا. نو نن ملک عبدالملک گروپ آف کمپنی دی طرف نه دیتا 10 مرله پلاټ صرف اعلان نه بلکې خپل کاغذات هغه فایل چې کوم ده هغه ورته میلاو شو او 10 مرله پلاټ دو ملیکه جوړه شله. خو سوال دا زوی دا پیدا کېږي چې دا پلاټ دیتا میلاو خو شو ډګره میلاو خو شو خو دغه جوړوله دي ا دې کړه سرنګ ښه بچه الله د عزت وکړي چې د پلاټ یې موږ ته راکړي د خدای شو خوشحال ساتي. د نورو پښتنو ته سوال منت کوو چې د عبدالملک موږ ته د ځمکه راکړو امداد در سره کې د کور ته جوړ سي خدای دې پاره. صحیح پلاټ باندې خوشحاله ولې نه خوشحال دسته د خدای عمر ډېر ټولو پښتنو ته د خدای شو وکړي ټولو پښتنو سره دمره ملکی نه د کتلې دي دنیا کونه کونه ته تلې په غټه غټه ټي وي چینل تو باندې مشوري او انټرویو ټک شو د کړې دي نو څه ترتیبونه شته تاسو دې پلاټ او وظیفه نه کوي وظیفه وغه نه راکوله نشته اوس ختم د وظیفه دېرش روپۍ میاشتې نه راکوه وظیفه نشته یو په ما ده په ټولو ګلوکارانو باندې بنده ته نه ورکوي نیر له ګلوکارون چې کله داسې تو غوندې مخ روان شي به هغه لوډ شي اسلام آباد یې هغه ځون ته خپل زویونه وکړو هغه وکړو تاسو وکړو په پیسه ما سره ماشومان واړه مې ډېر لمسي مې ډېر زیڼه مې واده کړې غول مسي دي بچو ولې مې د څه وکړو چا ته یې ورکړو پیسې هر څه یې وخوړل. نن ډېره زیاته خوشحاله ده په نیو بهریه ټاون شه ملک عبدالملک گروپ طرف نه 10 مرلې پلاټ ورته میلاو شو. د بچایو سره روغله ده یک نمبر په سکرین درکای ډګره ورته میلاو شو خو چې د جوړولو څه ترتیب ده سره پابند وي زی سره وژغړي جای خو موږ ته راکړو موږ ډېر خوشحاله سلو ولا ته خو راغلی تمبو خو دې تمبو موږ سره پیسې موږ په تمبو کې به یې اوسېدلو. خپل کنټیکټ وشا ما د کنټیکټ نمبر د 0302 27 36 359. صحیح زه چې راغلم کو واټ ته به مې انټرویو سره کوله وی چې یاره دار مونده چې یاره د دنیا نه رخصت کېږم اوس د تنبی نه نشل چې بلکې د مرسه زوی وي چې خال کرځي دا نو وی چې زرسونګه په تنبی شه مړه پرتا دا و زوی مې نه نو مار خوشته زوی مار خوشته سر دا 1000 روپۍ لبسکو میرا د سر مونینا زنا شخصیت داسې چې پیغمبر د خپل کیر کډه قبیله کښلې په زنه داسې کاسوي چې علاقې وطن سره ټول بنا د مو سره کیم نو شخصیت ته ملک عبدالملک گروپ آف کمپنی چې کیم اونر دا ملک عبدالملک صاحب ار سره نوستا سه ورځې مخې تو ستا یو انټرویو مو مخې ته راوړی و زرسونګه بي پی چې پښته نه مورا ګلوکاره پته شوې دو و د پښتې په وطن یې مینا خورا کړی دو هغه مو ته په هغه انټرویو شی و خبره کړې و چې زه اخري ارمون مې دغه دا چې په تنبی شه استېژن خو چې د دنیا نه رخصت کېږي چې مو دیم رسوي چې یاره د زوی کا مو ته سیکر سی دو پته خې زوی می و مو سر پټینا یعنی کیر مې وی نو دې باندې د وزیرستان خلک نه د مطالبه کړی و پاشه ملک عبدالملک خان اولګید او د علاقې وطن نوم یا خشلاک د بانی د وزیرستان د جنوبي اضلاع په خپل نیو بهریه ټاون شه دیتا 10 مرله پلاټ چې کیم دا هغه از ا گیفت ورک. بسم الله الرحمن الرحیم. انور میزبان بھائی تو سے یور ته بیا ډېره مهرباني چې نن روغلسته یو مو تاثرات خالته او شایسته خو مختغه دغه دی انټرویو تو کړی و نن تو بیا ذریعہ ته ولګوله امیر مطلب د دې سره د کښنولې دې سره د زون جوتول نه دی امیر مقصد د انسانیت خدمت ته که هغه هر چې کیم کوم نسل زبان سره تعلق لري خو چې د ملک د پاکستان یا د میشتو سره د پښتنې فخر وي یا یو ټیلنټ وي او هغه ته تکلیف وي او همو واس وي دا او زه انشاءالله بیا کوم فلحال مې دغه د 10 مرله پلاټ واس وم دا 10 مرله نه دی دا داسې اوچا ویستی چې یو قسم د بانی د پورا یا مو صرف د زرسانګې د پوره نه ګیفټ کړی بلکې دا د ټول د بانی د خلک د پوره چې خلک په وژغړي چې بانی خلک د ته مثال کې دا زه خپل ژوند د پوره مې نه دی چې موسیق نوم یې کول یا مو تو سه وینستی چې ټوله ورځ امیر دغه اشتهارینه دي ټوله ورځ امیر مشاورتي دي په دا باندې لکه ټول چې کیم خلک مې ویني کسي یا شی یا بعد یا هغه خلک هسې ویني
وایي دغه سره مقصد دا دی چې لار بار خلکو په دا باندې خبر شي چې د باندې خلکو انشاءالله یو قربانۍ والا خلک دي د پاکستان حکیم ټیلنټ وي چې هغه د پاکستان نوم یې روښانه کړی وي یا د کې پي کې نوم یې روښانه کړی وي هغه سره یې امداد وکړ صرف دغه وجه ده چې مقیم واس و 10 مرله پلاټ میں انور میزبان بھائی تو په وساتت سره دیتا نن اولاک او تو سه په خپل لوز باندې فایل غوړ ک په پلاټ باندې مو دراولا او ځین چې تو سه یې ته چې ډېر خوښه غوا کینان چې الله پاک پزړه فیصله کوي د انسانیت په خاطر باندې ورکړه دا ډېر خلکو یې به دغه کیسه کیسې په ذهن شو ورسي چې یا رب ازوي کچره شزینا ګلکارا دو یا سدو یس ا دې دیو د الله پاک خپل معاملات از انسانیت چې کیما چار دو وکړه په دا باندې میرزا طاهر تحسین پیش کړي خپل علاقې د وطن د ټوله جنوبي اضلاع نوم یې روښانه کړ د چې کیما مطالبه کړی و حالانکه دو د دنیا کونے کونے قتل یې دو د دنیا ټاپ چینل باندې د انټرویو چلے دلی دو د حالات نه ټوله دنیا واقفه دو چې غره په لمن شه پټین شه زندگی تیرای خو په د ټول پاکستان شه یا په ټوله پښتونخوا شه چا دښی تملان وتړلا چې د سر پټینی زوی وشي د مطالبه دغه و چې مت 15 مرله سیک زوی روکو په نیو بهریا ټاون غونډه زوی شه دیتا لاس مرله پلاټ چې کیم دا ملک عبدالملک خان ویرک دغه پلاټ چې د کیم ورک د از ا گیفت تو ورک د ته د شي ضرورت اس پوته نه دا نیو بهریا ټاون کمیشتو سے ډیر خلکو نو واقف ډیر ونی واقف چې پاش ډیر محدود پلاټینا پوته شوې دي او پاش چې کیم سہولیات دي هغه نو ډیر خلکو واقف یا ونو وي چې پاش زندگی د تیرول کیم سہولیات دي اټول پشه موجود دي ملک جی ډیر مننه ډیر شکریا میش وطن خلک په تو باندې فخر کوي و اخري شدای و خبره کوم چې کیم زوی وو ادو ورک تقریبا 20-25 लाख سمره راسه قیمت لري ډګره ادو ته حواله ک مزید د کیر جوړولې ته کچریو داسې بل مخیر حضرات وی مخاونی پورا دی الله یو تر سار یې دو داسې بے ضرره خلق تی چې چا واس وی سره چار دیواری او ته پوکو او دوی درې کمره او ته پښه جوړه کو نو په د سکرین چې کیم نمبر ویني د زرسونګي بیبي د بچی نمبر دا چې سنمنا په کیم صورت شه د شګړې واسو سره راسي نو شګړه سره وکي غلق پتی گو باند ولی سیل نای دای کنا راشم مزوی دلی و نای دای خلق پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مزوی دلی و نای راشم مزوی دلی و نای دای یلا ورزا دیدان وکا کنا راشم مزوی دلی و نای پتاز دی در بد سکنا لالا بنا کنا راشم مازوی دلی و نای پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مازوی دلی و نای دا راشم مازوی دلی و نای دا زما دلر وطن یارا کنا راشم مزوی دلی و نای دای زما دلر وطن یارا کنا راشم مزوی دلی و نای دای رنگ در نویر دای پانما دینو سجما کنا راشم مزوی دلی و نای خلق پتی گو باندې ولی سره نای د کنا راشم مزوی دلی و نای راشم مزوی دلی و نای دای یلا غامونه مکه و جانانه کنا راشم مزوی دلی و نای غمونه رتا رانزوری ور پیخوینه کنا راشم مزوی دلی و نای خلق پتی گو باند ولی سر ناید کنا راشم مازوی دلی و نای راشم مازوی دلی و نای دخدای پلوی کرم بکیگی کنا راشم مازوی دلی و نای دای دخدای پلوی کرم بکیگی کنا راشم مازوی دلی و نای پا اکل گران دا زما دا جنن مینا کانا راشم مازوی دلی و نای دای خلق پتی گو باند ولی سارا نای دا کنا راشم مازوی دلی و نای راشم مازوی دلی و نای دای یلا دلی و نرا باندی وشو کنا راشم مازوی دلی و نای
نلیوان شونا می ور ولگوما کنم راشمما زوی د لیوانای و زما د لرې وطن یاره کنه راشمما زوی د لیوانای دی و زما د لرې وطن یاره کنه راشمما زوی د لیوانای دی زما جانانه هر وخت راوړه مینه کنه راشمما زوی د لیوانای دی خلک پتی کو باندې ولی سره نه د کنه راشمما زوی د لیوانای راشمما زوی د لیوانای زما جانان چې پیر زنه کنه راشمما زوی د لیوانای دی زما جانان چې پیر زنه کنه راشمما زوی د لیوانای زه هغه لاره په بڼو جړو کومه کنه راشمما زوی د لیوانای دی خلک پتی کو باندې ولې سره نه د کنه راشمما زوی د لیوانای راشمما زوی د لیوانای ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل د خلق ته متر باندې وایي ګل د درې دې متمدګیرا نه یاره صدې کړې دي نه ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل د مورچې کې دوه تربرونه خوند کي ګل د درې دې چې یو زخمي وي یا بل پټی پې لګوي نه ګل د درې دې ملای راوړه یا په وربل کې به اقدما ګل